لوړو لوړو غرونو ویاړو ستا په دې لوړو لوړو غرونو ویاړو هر یو زلمی دی ستا تل خیبره پېښور د ګلونو او رنګونو دا ښار یوازې د پښتني قدرونو مرکز نه دی بلکې د بین المللي سیاست یو عظیم درسګاه او مرکز هم دی بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون مینوالو کتونکو ستاسو د ادبي او کلتوري خپرونې سره ستاسو ملګری محمد اسرار اتل ستاسو په وړاندې دی باور لرم چې خوشحاله به لکه د نور کله په شان نن هم مونږ ستاسو دپاره ادبي او کلتوري خپرونه تاندې چینې راوړې ده او نن په یو داسې موضوع په یو داسې شخصیت باندې خبرې کوو د چا د نوم اخیستو نه وړاندې چې به دا خامخا وایم چې که موږ د خپل نه یوازې د ادبیاتو د خپل کلتور د خپل فرهنګ تاریخ ګورو بلکې که زموږ عمومي تاریخ باندې د پښتنو موږ نظر تیرو نو د تاریخ د اولو ورځو نه داسې شخصیات زموږ په دې ټولنه کې زیږېدلي دي چې هغې ته الله پاک صلاحیتونه ورکړي دي که چېرته یو جنګیالی پیدا کړی دی نو د دې قام شملې لوړې ساتلي دي چېرته یې پکې داسې خلک پیدا کړي دی چې د دې ولس په نبضونو باندې لاس ایښودی دی او د هغې روحاني پیشوا جوړ شوي دي کله یې پکې داسې لیکوالان پیدا کړي دي چې هغې د دې ولس ورکې لارې رڼا کړي تیرې لارې رڼا کړي دي او دې خپل مرام پله چمتو کړي دي خو ځینې شخصیات داسې پیدا شوي دي چې هغې کې دغه صلاحیتونه په یو ځای الله پاک ایښودي دي او دا شان د هغې د مرام طرف ته سفر نور هم د ولس اسان شوی دی زمونږ په لر او بره پښتونخوا کې یقینا د داسې خلکو شمیر ډېر کم دی په موجوده اثر کې یو ستوری چې نن په ادبي اسمان زمونږ په نظر نه راځي خو هغه مونږ ته راکړې ځلا تر څو پورې چې پښتو ژبه او پښتون قام وي نو د هغې ځلا په رڼا باندې به دغه قافله روانه وي ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری نن زموږ ترمنځ نشته خو د هغه فکر د هغه فن او هغه روان کړې قافله نن هم خپل مرام طرف ته چمتو ده په 4 اپریل کال 2009 د هغه دریم تلین نمانځلی کیږي مونږ هم شمشاد تلویزیون هڅه کړې ده چې د هغه په ځینو یادونو پسې وګرځو د هغه په ځینو ژوندیو ملګرو پسې وګرځو د هغه په بچیانو پسې وګرځو د هغه د ژوند کړی حال د هغې نه وپوښتو نو زو نن مونږ سره په پروګرام کې چې څوک د ډاکټر کبیر ستوري صاحب په ژوند او فن باندې خبرې کوي مونږ ته د هغې حال راکوي د هغې یو ډېر نږدې ملګری چې نږدې تقریبا 200 کلونه مو د هغې د یارۍ دوستۍ ورورولۍ نه یوازې په خپل وطن دننه بلکې زیاته موده یې په بهرنیو هیوادونو کې یو ځای تېره کړې ده د آریانا پوهنتون معاون ښاغلی انور ظفري صاحب نن زموږ سره ناست دی د هغې سره به خبرې کوو او دویم زموږ سره د ارواښاد ډاکټر کبیر صاحب ستوری زوی بصیر ستوری صاحب زموږ سره دی نو د هغې نه به د هغې د شخصي ژوند په هکله باندې حال اخلو او پوښتنې به ترې کوو انور ظفري صاحب تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شي وایو او بصیر صاحب تاسو ته په خیرالي وایو که زموږ کتونکو ته په څو لفظونو کې خو د هغې ژوند او فن نه راغونډېږي ستاسو د یو ځای تېر شوي وخت له به هم راځو خو که معرفي کوې ورته ډاکټر صاحب ستوری چې هغې به خلکو ته تاسو څنګه معرفي کوئ هغه خلک چې د هغې نظرونه د هغې ذهنونه په پوره طور ډاکټر صاحب ته نه دي رسېدلي نو په څو لفظونو کې که هغې معرفي کوې خوشحاله وشو زه ستاسو نه ډېره مننه کوم په خوا درې چې زه دا په خپله د ځان لخوا معرفي کوم غواړم چې د فقید کبیر ستوري په یو شعر باندې هغه پخپله تاسو ته معرفي کړم ډاکټر کبیر ستوري ویل دي سا مې واخله خو پښتو رانه وانخلې خو پښتو رانه وانخلې زه پښتون یم په پښتو باندې پتمن یم که زما ستوري په قبر چل راشي په پښتو راته دعا کړه پرې مین یم په دې شعر باندې هغه پخپله ځان معرفي کړی دی په پښتو څومره مین دی او د پښتنوي ته څومره ارزښت ورکوي څه د ډاکټر کبیر ستوری د طبي علومو د پوهنې ډاکټر و
په ساپوهنه کې ډیپلوم درلودو او د پښتنو د سردار پرګري یوسفزو د بیدار خیلو د ټبر یو غړی و. دا ځوان ډاکټر کبیر ستوری په 1942 کال کې په تنر کې دې پښتني سیمې ته پښتني دنیا ته سترګې غړوي او د همدغه تنر کلي په یوه منځني ښوونځي کې چې د دوی په مځکه کې جوړ شوی و او اوس که تاسو ورشئ هغه اوس یو کنډوالو باندې بدل شوی دی جنګ وران کړی دی په دې کې تر شپږم ټولګي پورې درس ویلو ډېر ښه بااستعداده شاګرد و نو د دې کبله دی په لاړې کابل ته په کابل کې د رحمان بابا په لیسه کې داخل شو. د رحمان بابا په لیسه کې خاص نوم درلودو لایق شاګرد و په استادان ډېر زیات ګران او د ده لیاقت دوی ټول ته ښه معلوم شوی و. په 1942 کال کې دی د 12 صیب نه په اعلی نمرو باندې بریالی شولو او د وخت دولت لخوا نه د آلمان اتحادي جمهوریت ته دته د تحصیل لپاره بورس ورکړی شو چې زه او دی ملګري په هماغه کال باندې جرمني ته لاړو. په 1944 کال کې د میونخ ښار ته نږدې په برانډنبورګ په ښار کې د جرمني ژبې کورس ولوستلو سره د 6 میاشتو کورس لوستلو نه وروسته موږ ټول افغاني محصلین د فرانکفورت ښار ته لاړ شو. د فرانکفورت په ښار کې مو د یونیورسټۍ ته د آمادګۍ یا د چمتووالي یو بل کورس لوستلو چې هغه ته د سټوډنټ کالج په نامه یادېږي. په سټوډنټ کالج کې هم ډاکټر کبیر ستوری ډېر په خپل سبق کې وتلی شاګرد و او په دې اساس باندې چې دې ښې نمرې درلودې د فرانکفورت په ښار کې هم دته ځای ورکړی شو. دی د فرانکفورت په ښار کې د ریاضي په زده کړه پیل وکړو او څو ورځې پس دی د ماربور ښار څو هفتې پس د ماربور ښار ته ځان بدل کړو. د ماربور په ښار کې د ریاضي نه ځان واخیستو په ساپوهنه باندې چې د ساپوهنې سره ډېره زیاته مینه لرله. دا ساپوهنه شروع کړله د ساپوهنې په تحصیل شروع کړله او دلته باید دا ووایم چې ډاکټر کبیر ستوری به چې هر څه کول دا به د علاقې په اساس کول او بیا پرېښودونکی به د هغه نه و. ده د خپل مسلک څخه د ساپوهنې څخه خورا ډېره زیاته مینه درلودله. ده به په هر مجلس کې کوشش کوو چې مجلس د ساپوهنې خوا ته راکش کړي په هغه باندې بحث وشي تبلیغات یې کول هر ځای کې کول او په دې کې ډېر موفق اوسه. موږ ټول به هر مجلس هر څه به پرېږدو بس په روحیات به موږ لګیا وو چې فروډ څه ویل دي او جاجر څه ویل دا کیسې به کېدلی سم. دی په خپل رشته کې یا په خپل مسلک کې ډېر موفق محصل و او په دې اساس باندې په 1955 کال کې دی د ساپوهنې په څانګه کې د ساپوهنې د بینالمللي ټولنې غړی شو سم. نو هغه کبیر ستوری چې تنر په لیسه کې په منځني ښوونځي کې سبق ویلو نور هغه هلک نن د جهاني یا د بینالمللي ټولنو یو غړی و یو جهاني شخصیت ته جوړ شو په علمي ساحه کې.